لمر سپوږمۍ ځمکې یا اسمان ته په ښکنځلو کولو سره سړی کفر ته رسیږي او که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا و مصلیا. ګرانو محترمینو، د دغه پوښتنې په جواب کې چې دا تاسو په پوه شئ نو ډیر به ښه وي. دا خصوصي دغه لفظ په حدیث کې نه دی راغلی سړی لمر ته ښکنځل وکړي یا سپوږمۍ ته وکړي یا اسمان ته وکړي یا مځکې ته وکړي. خو دوه حدیثونه د حدیثو ته ګورئ. یو حدیث: ليس المؤمن بالطعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذي، رواه احمد والترمذي وصححه الباني. دا صحیح حدیث دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام مؤمن نشي کېدای پر خلکو طعن ویونکی یا پر خلکو لعنت ویونکی یا هغه فاحش بدګویه، هغه فاحش دغه ته وایي چې دا مرداري خبرې کوي بیکاره، او بلسي بیا هغه ته وایي چې دغسې په خبرو کې بیا غضب و دا شان زاید کوي یا دغه رقم دا مؤمن نشي کېدای. نو د دغه تورو څه معلومه شوه چې شتم ښکنځل و سب د مؤمن کار نه دی. یو. دوهم، امام شافعي رحمت الله علیه یو دلیل ویلی دی. هغه وایي د سبس د ریاح د بادو د ښکنځلو څخه منع شوې ده. نو هغه دا دی ولې؟ الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حدیث هم راځي چې نبی علیه السلام وایي لا تصبوا الريح فانها تجيء بالرحمه والعذاب ولكن صلوا الله خيرها وتعوذوا به من شرها، رواه احمد وابو داود وابن ماجه وصححه الباني. نو نبی علیه السلام مبارک وایي تاسو باد ښکنځل مه کوئ. دا باد چې راتګ یا په رحمت راتګ یا په غضب، او مخلوق د الله دی. نو تاسې د خدای څخه سوال وکړئ د خیر د باد او پناه وغواړئ د شر څخه د باد، نور ښکنځل مه ورته کوئ. د دغه تورو څخه هغه امام شافعي رحمت الله علیه په کتاب الام کې د هغه رقم علامه نووي رحمت الله علیه سم په تور لیکل دي چې اسمان ته ښکنځل کول هغه هم د کراهت څخه نه خالي کېږي، ځکه دا مخلوق ته د خدای ښکنځل کول دي باره مشابه دي د باد سره. باد هم د خدای د طرفه سره روان دی، مامور دی، په رحمت هم راتګ کوي، په غضب هم راتګ کوي، په عذاب هم راتګ کوي. نو تاسې دا زموږ چې په اصطلاح داسې وي یو سړی چې دیوال ته ښکنځل کوي، یو سړی چې سرای ته ښکنځل کوي، دا په واقع او په نفس الامر کې هغه د هغه بنا نعوذ بالله منها العیاذ بالله سپکاوی دی. نو د خدای مخلوق ته هم ښکنځل مه کوئ، دا خو مامور دی د بل د طرفه سره، او د الله جل جلاله زموږ په پښتو کې د الله جل جلاله په قدرت او په رحمت جوړ شوي دي. نو تاسې ولې دې ته ښکنځل کوئ؟ نو ګورئ مطلب دا دی، اصح کول دا دی چې لمر سپوږمۍ مځکې اسمان دې ته ښکنځل کول مکروه دي، تحریمي. هغه په ګناهو کې دي، بده ګناه ده، دا به سړی نه کوي. هغه دا ټول تر لاندې دي. ګرده چې حدیث یوازې په باب کې د ریح راځي، دا نور تر هغه لاندې دي، زموږ علماو تر هغه لاندې کړي دي. والله سبحانه اعلم.